والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا یو ورور سوال کړی دی او دا فایدهمند سوال دی ډېر. یو ښځه ده چې هغه بالغه ده، پیغله ده، او یو ړوند سړی په لاره ولاړي، دی د یو طرف نه بل طرف ته وړېدو غواړي او نور څوک نه وي. دا ښځه داسې پردی سړی د یو طرف نه بل طرف ته اړولی شي او که نه؟ جواب: یو دا خبره خو اول یاده کړئ د وضاحت نه مخکې. یو کس صفت کو ما ته د یورپ د ملکونو، هلته وي انسانیت دی. ما ته انسانیت څه ته دی چې هغه انسانیت تا ته په مسلمانانو کې نه میلاویږي؟ دا آخر کوم انسانیت دی؟ وګوره لاس کې د سره سامان وي، یو ښځه روانه لاس کې ورسره سامان دی، ډېر یو سړی به راشي یو سامان به ترې وایي. یو سړی روان دی سامان ورسره ډېر دی، ښځه راشي سامان ترې وړي. دې درجې پورې انسانیت دی. ما دا خو موږ کې هم شته الحمدلله دا انسانیت. موږ هم څوک وینو سامان ورسره ډېري منډه کړو، روایلو ته څوک ګاډي ته څه شی وچتوي، موږ ورسره وروخېږو. په لاره کې ګاډی ولاړي دیکه ورکول غواړي، نه سټاټېږي، موږ ورسره دیکه ورکوو. ته به هسې متاثر یې هلته. نور ښه بد هر ځای کې شتي، مسلمانانو کې داسې شتي چې هغو کې دا سړیتوب نشته. خدای تعالی څخه څوک مسلمانانو ملکونه خو نشي بدنامولی. خو بیا مې ورته وویل زموږ د مرستې کولو هم اصول دي، آداب دي. وجه دا دی چې موږ ځان ته غلامان وایو د الله، او بنده هغه څه کوي چې څه ورته سید وایي، او هغوی د چا غلامي هغه وایي چې موږ داسې پیدا یو آزاد چې څه کوو هغه کولی شي. نو فرق دی موږ او هغوی کې. او دلته دا سوال دی، یو سړی په روډ راوړي او ړوند دی، دا ښځه یې راړولی شي او که نه؟ اول خو دا یاد کړئ، ګوره شریعت کې واضح ضوابط او آداب او قوانین راغلي دي چې پردی سړی پردی ښځه دوی به د یو بل سره څنګه یو ځای کېږي، څنګه نه، څه کولی شي، څه نشي کولی. دا خو ټول الحمدلله بیان شوي دي. په هغې کې یو دا ده، چې ښځه به د یو اجنبي سړي سره بې ضرورته خبرې نه کوي، پردي سړي سره. دغه شان دا پکې هم ده چې یو ښځه پردی ده، ته په محارمو کې نه، د هغې سره ته لاس میلاولی شي؟ نشي میلاولی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام طبراني راوړی چې تاسو کې د یو چا سر باندې ګزار ورکړی شي په وسپنې سره، نو دا وله ښه ده د دې نه چې دی د پردۍ زنانه لاس مسا کړي. ګزار ښه دی، ځکه چې ګزار موږ له کم نقصان راکوي؟ ګزار موږ له صرف بدني نقصان راکوي، خو د زنانه سره لاس، پردۍ زنانه سره لاس میلاول موږ له دیني نقصان راکوي، او دیني نقصان غټ دی د دنیوي نه. بله مسله، ستا څه خیال دی چې الله ته پکې فایده ده؟ لکه الله ما ته وایي ته پردۍ زنانه سره لاس مه میلاوه، تا ته وایي پردۍ زنانه سره لاس میلاوه، زنانه ته وایي پردي سړي سره لاس مه میلاوه، الله ته پکې فایده ده؟ په دې طریقې سره الله رب العزت ته فحاشۍ لار بنده کړې ده چې د مسلمانانو معاشره پاکوي. نو داسې ټیم کې به څه کېږي؟ نو داسې ټیم کې واضحه ده چې که چېرته دا زنانه د دې سړي مرسته کوي او اړوي، نو دا به څه کوي؟ لاس به ورله نیسي، دا به پکې لازم راځي. او پردي سړي سره لاس لګول یا د هغه د لاس سره لاس لګول د زنانه لپاره څه دي؟ حرام دي. نو طریقه د هغه دا ده، که نور څوک نه وي یو داسې هم کېدی شي. ګوره الحمدلله دین پراخه دی، خو چې چا دین سره نه لګي دی اسې دی دین ته په دې نظر ګوري چې دا په موږ باندې سختي جوړه کړې. دا زنانه داسې هم کولی شي چې بل چا ته ووایي چې دا سړی واړه نشي کولی. یو چا ته اواز وکړي پلانیه ته راشه، یو دوکان ته ورشي، یو کس ته اواز وکړي، دا انسانیت دی که نه؟ دا انسانیت دا داسې هم کوي. موږ به داسې ووایو ځه داسې فرض کړه چې د سره څوک شتي نه، نو بیا داسې کېدی شي لکه زنانه سره خپل پرس دی بټوه چې کوم هغه غاړې ته اچي، د دې یو طرف ته دله په لاس کې ورکړي، یو طرف هغې سره لاس کې دا اړوړ
بل څه شی دی لکه څنګه چې ورو ورو کپړه ده هغه یې نیولې ده یا امسا ده چوکه ده څه شی ده الحمدلله لارې پراخه دي او څوک چې د شریعت د حدودو خیال ساتي که نه هغه په هره طریقه ساتلی شي او چې څوک یې نه ساتي که نه دله الله توفیق نه ورکوي دا خبره یاده کړه هېڅ هغه سړي ته مشکل نشتی په دیندارۍ کې چې څوک د زړه نه دینداري کول غواړي الحمدلله ګوره د خور سره لاس میلاولی شي که نه شي میلاولی شي مور سره میلاولی شي ترور سره میلاولی شي لور سره میلاولی شي نیا سره میلاولی خپلې ښځې سره نو نور ته څه غواړي اوس ته لاس دومره اوږدی چې د ګاونډي ښځه د تره د زوی ښځه د تره لور د ماما لور هغو ته زیاتې کې شریعت خو په تا باندې څه راتنګ کړي نه دي کمې زنانه چې ضروري دي د هغوی سره رابطې او هغه ستا مخې ته دي یا ته پیدا یا تا نه پیدا دي شریعت تاله اجازت درکړې دی ستا دپاره یې روا کړي دي ته د هغوی سره لاس میلاوه هغه تا سره لاس میلاولی شي پردي ته ضرورت نشتی بعض ځایونه هغه ښکاره کولی شي لکه لاس پې مرۍ مخ بس صحیح ده که په دې ګزاره نه کېږي دغه زنانو سره زموږ د ناستې ضرورت ده او الحمدلله الله لار کولاو کړې ده کوم ځای کې چې شریعت پابندي لګولې ده هلته زموږ ضرورت نشتی لکه زما ته څه ضرورت دی چې د تره د لور سره کښېنم ګپ لګوم تاسو ماته نقصان دی فایده پرېږده د الله رب العزت په هر کار کې حکمت دی دې کې نقصان دی نقصان دا دی چې نن ګپ دی سبا له به دا یو بل خبرې ته واوړي بروز بلې ته واوړي به په زنا کې په حرامو کې واقع شي عزت لاړ د دې کورم د هغه کورم هر څه دړې وړي شو دنیا او آخرت یې خپل تباه کړو نو الحمدلله دا بعض چې ووایي یوروپ په ملکونو کې انسانیت دی ته راشه وایه زموږ دین وګوره چې تا ته پته ولګي چې رحمدلي څه ته وایي شفقت څه ته وایي مهرباني څه ته وایي انسانیت څه ته وایي سړیتوب څه ته وایي او د دین کتلی نه دی او بس هلته ورشي هسې هم بېدینی یا د دین سره هسې هم نه لګي یو بس بیا معمولي خبره راټینګه کړي